ټولو باندې امر بالمعروف سړی کړي لاندې یو څوک لا همغسې به برې ګرځوي را ګرځوي او مونږ خو په خپل معاش کې سایکل ګرځویلو شو خو بعضې په همدې معاش کې پنډرې ګرځوي را ګرځوي په در کې کمی نشته لا یزاله څه به وشي د هغه نصیب دی ماله په څلور کنجه دنیا کې داسې څوک شته چې غم نه لري او تل دی خوشحاله د وطن د هر یو زوی ډاکټر عسکر شي د وطن د هر یو ولي وشي ملاله توت پکاو چې د وطن چې د وطن دفاع په نره نکړي چې د وطن دفاع په نره نکړي مرګي دغسې ځوانان توت پکاو چې د وی ویل پوښتنه کوم هسې ستا نظر اخلم وی ویل پوښتنه کوم هسې ستا نظر اخلم وی ویل پوښتنه ستا نظر اخلم وی ویل کنن زما واده وی تا بچا کول وی ویل کنن زما واده وی تا بچا کول وایا زما پر ځای کته وی تا بچا کول وایا زما پر ځای کته وی تا بچا کول پانی دی گل شارات سمسور گران هیوادا راب دی چکور گران هیوادا راب دی چکور پانی دی گل شارات سمسور درته ځان خاورې ریږدم هېواده تا به ګلګرې کړم پر دښمنانو به نارې کړم او زه به یې شان څرې څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه زمونږ هر کار کې د دې لاسي تو خدای یار به د چا داسي دا قضاوت او دی تاسي په ما کوټه د بر اساسي او جانان خبرې د ټولي موټر کوي او وې د یارانی داخلي ټکي معنا دی واده مخ بد قسمت لا تر وسه کړي نه دی واده د یارانی داخلي ټکي معنا دی واده مخ بد قسمت لا تر وسه کړي نه دی واده زئی بخیر دې موږ لا ډمور راوړې نه دا کني بلها خلکو وې چې خدای واده سترګو غلامان ته آزار کوي اقصا یا بل صلاح الدین ته انتظار کوي اقصا زما د مسلمان وجود تپی سینې چې سړکی سوي نه فرهار کوي اقصا که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زمونږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم خوښه او خوشحاله یو چې د خوشحالۍ په مجلس کې ګډون کوو ټولو راغلو میلمنو او د اسلامي امارت مسؤلینو مجاهدینو د چمتلې ښارګوټي قومي مشرانو ځوانانو دوستو او وړو ماشومانو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه مریضم یم نن سر سر نو داسې یو دمې غاږ هم وکړم کنې مونږ بیخي هغه خبرو ته چمتون نه وو خدای تعالی دې تاسو ته خیر او برکت درکړي او الله تعالی هم همیشه داسې د خوشحالۍ په محفل کې سره یو ځای لرئ په لومړی قدم کې د طیب د واده مبارکي اول طیب ته او د طیب د کورنۍ او خپل خپلوان ته ټولو ته مبارکي وایي الله تعالی دې دغه واده په خیر او په خوشحالۍ سره سرته ورسوي چون دا محفل د مشاعرې او یا د فرهنګي او ادبي بنډار دی دلته به ډېر شاعران ملګري راغلي وي او هغوی به خپل شعرونه وایي د ټولو ګډونوالو نه هیله ده یو خو الحمدلله ماحول بیخي داسې دی چې د امن فضا ده او موسم هم برابر دی نو شاعرانو د شعرونو نه به خوند واخلو شاعرانو ورونو نه هیله ده دلته کلیوالي شاعران دي د امارت اسلامي مخکښ او مشهور شاعران نعتخوانان دوی هم راغلي دي هغوی نه به هم شعرونه وارو کلیوالي شاعران نه غوښتنه ده چې په خپلو شعرونو کې هغه ادبي الفاظ او هغه ادبي ذوق په خړوب کې د ګډونوالو ته خدای تعالی دې ټول ته خیر او برکت ورکړي او الله تعالی دې دغه محفل په خیر او خوشحالۍ سره سرته ورسوي بیا هم د طیب او د واده مبارکي طیب ته او د کورنۍ ته مبارکي وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په خپل درون یم یاران درانه ساتما په خپل درون یم یاران درانه ساتما او چې غلام ابن غلام په مخ کې ټیټ ولاړ وي او چې غلام ابن غلام په مخ کې ټیټ ولاړ وي نه داسې سر ساتما او نه داسې مازغه ساتما او نه داسې سر ساتما نه داسې مازغه ساتما په زور دی نه په سوال دی داسې حال دی نه په زور دی نه په سوال دی داسې حال دی د رقیب د اوس مثال دی داسې حال دی چاته نه ښکاري په مونږ شعا لګي ستا د ځنې شینکۍ خال دی داسې حال دی او دا چې یو یو دې پرېږدي او درنه درومي نور د یار حسن زوال دی داسې حال دی زما خیر دی دا همغو کې حساب دی دا تاو کړی چې رومال دی داسې حال دی پیسه داری ډولي او موټر هم در سره دی تاکې هر رقم کمال دی داسې حال دی او مونږ به یې نه ویو ته چې هر څه وایې وایه مونږ به یې نه ویو ته چې هر څه وایې وایه زمونږ مخې ته دیوال دی داسې حال دی او ورسره چې ذوالجلال دی داسې حال دی هغه شکور نو بیا حلال دی داسې حال دی او ته به یې ځکه ګټې دا دوه د یاران دي که قاضي که څارنوال دی داسې حال دی او په جرګو موسسو کې شریک شوي یو ملک او ولسوال دی داسې حال دی په جرګو موسسو کې شریک شوي یو ملک او ولسوال دی داسې حال دی نو د هغې سړي به هم برخه پکې وي چې نیولی جوال دی داسې حال دی او قاري صاحب چې په شپږ میلیونه یو سکرین درته واخلي دا نوښت نو د ښاروال دی داسې حال دی خو د هر سړي پرې زور هم نه رسېږي د ملا صاحب انډیوال دی داسې حال دی او دا زمونږ تسبیح ډېره اوږده نه شوه ملګرو سم ډیورن باندې جنجال دی داسې حال دی او وسنزیه دا یوازې ستا حال نه دی اوس د ټولو همدا حال دی داسې حال دی غزلو چې نور جوړ د هیواد پکار دی
عادل صاحب نور که موجود دا هیواد پکار دی ګرانه په یو بل اعتماد پکار دی د نړیوالو اشغالګرو څخه زمونږ ملک داسې آزاد پکار دی او په لر او بر او ښکته او پورته نشي ښکته هم بر غوندې جهاد پکار دی په لر او بر او ښکته او پورته نشي ښکته هم بر غوندې جهاد پکار دی فضل الرحمن او ذاکر نایک لره د یو نهم جنت ایجاد پکار دی او که څوک فکر د کابل د نیولو موږ لره هم اسلام آباد پکار دی که څوک بیرونه که څوک فکر د کابل د نیولو موږ لره هم اسلام آباد پکار دی اوړي کې خوند کوي کابل او پکتیا خو په سرلی کې جلال آباد پکار دی او نور د غریبان دیوالي خوند نه کوي اوس الکوزي او ګلمراد پکار دی او نور د غریبان دیوالي خوند نه کوي اوس الکوزي او ګلمراد پکار دی چې مو پرې لږ د اقتصاد را جوړ شي زما معدن کې قرارداد پکار دی نور د غریب انډیوالي خوند نه کوي اوس الکوزي او ګلمراد پکار دی چې مو پرې لږ د اقتصاد را جوړ شي زما معدن کې قرارداد پکار دی او بس سنځین یو سل جریبه په شاریناو کې مجادات پکار دی ډیر او دا چې نن د مردکو په باران مري دا چې نن د مردکو په باران مري دغه څوک چې زما په زنګان مري ما خپل لاس زهر کې ولړو او ویغو دا تور مخه او بدرنګ بالا نمري چې هر څوک ټول د دې وطن بچی دي خو په سلو کې اتیا می پښتانه نمري ما تلخ بالا ځان ګرانا ما تلخ بالا ځان ګرانا افغانستان استفنوم فخر کوم افغانستان استفنوم فخر کوم ما تلخ بالا ځان ګرانا ما تلخ بالا ځان ګرانا افغانستان استفنوم
راتنه کوي غږونه مرور دي راتنه کوي غږونه مرور دي په قبرونو کې ګلونه مرور دي وای سمرمو زر وای سل لزړونو وای سمرمو زر وای سل لزړونو د شهیدو ظلمو زړونه مرور دي د شهیدو ظلمو زړونه مرور دي ملګری می څورګ دي څمرګي خړلې دي ملګری می څورګ دي څمرګي خړلې دي نادر څا انقلاب رنا غمي خړلې دي نادر څا انقلاب رنا غمي خړلې دي ملګری می څورګ دي څمرګي خړلې دي ملګری می څورګ دي څمرګي خړلې دي نادر څا انقلاب رنا غمي خړلې دي نادر څا انقلاب رنا غمي خړلې دي دا خاور قیمتي او ارزښت منازو کدا دا خاور قیمتي او ارزښت منازو کدا دی خاور قیمتي غوندي سړی خړلې دي دی خاور قیمتي غوندي سړی خړلې دي نادر څا انقلاب رنا غمي خړلې دي نادر څا انقلاب رنا غمي خړلې دي ملګری می څورګ دي څمرګي خړلې دي ملګری می څورګ دي څمرګي خړلې دي نادر څا انقلاب رنا غمي خړلې دي نادر څا انقلاب رنا غمي خړلې دي حسن تخدای کاش کی جسمر کړه ویل زړه سرا حسن تخدای کاش کی جسمر کړه ویل زړه سرا ډیر می سودا دا چلچا سر بې میناوا ډیر می سودا دا چلچا سر بې میناوا زړه پزړه آینا دا خدا سترګې زړه نه لري زړه پزړه آینا دا خدا سترګې زړه نه لري زړه یې قدر لو دینو لما سره به میناوا زړه یې قدر لو دینو لما سره به میناوا عشق آدم زاد دلو گربو ملابو عشق آدم زاد دلو گربو ملابو نوم بای بسم الولا چا سر بای ملاوا نوم بای بسم الولا چا سر بای ملاوا قدر منزل اکثر منزل پانی دی گلشان رات دی سمسور گران هیوادا رات دی ٹکور گران هیوادا رات دی ٹکور پانی دی گلشان رات دی سمسور گران هیوادا
بچا کول مثلا کز دنیا کی نویتا بچا کول وایا زما پر زکت ویتا بچا کول وایا زما پر زکت ویتا بچا کول وی ویل پختنا کوم حسیستا نظر اخلا وی ویل پختنا کوم حسیستا نظر اخلا وی ویل پختنا کوم حسیستا نظر اخلا وی ویل کنن زما وعده ویتا بچا کول وی ویل کنن زما وعده ویتا بچا کول وایا زما پر زکت ویتا بچا کول وایا زما پر زکت ویتا بچا کول تب بے سوال دا حالات زورول څنګه تب بے سوال دا حالات زورول څنګه تب بے سوال دا حالات زورول څنګه کل کې دستر کو کې راشن ویتا بچا کول کلی کدشتر کو کی راشن ویتا بچا کول وایا زما پر زکت ویتا بچا کول وایا زما پر زکت ویتا بچا کول پروت کدی پسروس کروټ زړه ویتا بچا کول پروت کدی پسروس کروټ زړه ویتا بچا کول وایا زما پر زکت ویتا بچا کول غلام سړی بلا غیار سره دوستی ساتي غلام سړی بلا غیار سره دوستی ساتي او نامرد انسان بخپل خوره په پردي ساتي څوک چې پردي د خپل وطن ته په دوستی راولي څوک چې پردي د خپل وطن ته په دوستی راولي دا غولېدلې دي ناپوه فکر خیالي ساتي پردي هېڅکله دا وطن آبادولی نشي پردي هېڅکله دا وطن آبادولی نشي موږ مصرف کړی خپله ګټه دوی جاري ساتي دا چې ظلمو باندې نیوکې له هر خوانه کېږي دی نازولی ځان په سپاند او سپېلنډي ساتي په ته به پرېوځه په مرګ مړ شه بې غیرته بچی چې ملک ورانېږي دی دښمن سره یاري ساتي پته با پریوزا په مرګ مړ شه بې غیرته بچی چې ملک ورانېږي دی دښمن سره یاري ساتي د پاک حریم ساتنه فرض ده د افغان په بچو د افغان خاوره به په مینه شاه زلمي ساتي زه د ډېر احساس زه د ډېر احساس لمبه کړمه بې اوره اوسم خبر شي خلکو صدقه سر طلایي ساتي میرویس یا احمد شاه راته پیدا کړی میرویس یا احمد شاه راته پیدا کړی مستقیم غوندې ملا راته پیدا کړی ولې دا زما پښتون ته بره ولې دا زما پښتون ته بره په څه باندې وژل کېږي لر او بر او دا زما د ارمانونو سترګې سرې دي که تر شا مې د پښتون نارې دي اپرېدیو میوندوالو سیو سبزیو بلوڅیو فروټ خټکیو اپرېدیو داوڅیو خخ کاکړیو ربزیو یم ولاړ په خپلو مټو ملامال یم ولاړ په خپلو مټو ملامال یم دبدبه مې د خوشحال د ستر خوشحال یم زه به هست نشم هېڅکله په روپو زه به هست نشم هېڅکله په روپو پښتنو درته قسم کړم په پښتو له امو تر سردریاب مې لړزولی را سر شه ټول پنجاب مې لړزولی حق باغلو که مسر له تنې لوېږي د برېښنا له سپینې خولې ګلې وریږي د شفق کې توده وي جنګونه جاري ده څوک د شپې تر نیمایي سندرې وایي څوک د شپې تر نیمایي سندرې وایي څوک مستان تر سبایي سندرې وایي څوک سهار وختي د سوال پر تخته ناست دي ګرځه او مرزه د اوبال په تخته ناست دي څوک چکرې چورلکې لري چکرې وهي د چا نشته د پښو لاندې چپلي څوک په لس چته ماړۍ کې اوسېږي څوک بلس چته ماړۍ کې اوسېږي په چا باندې بیا زړښت مڅڅېږي څوک د قبر ځای هم نه لري حیران دي څوک د سل جریبه ځمکو خاوندان دي د چا د خوږې جامې او د شرنګ جامې اغوستي چا د خوږې او د شرنګ جامې اغوستي
چا د سر ویښتش کولې پورې ګونډې څوک د ډیره اشګۍ ګرځي بربنډې د تورابي ورته پیسې به درته ووایم د ټپیز نه مخکې د مشاعرې ګډونوال داسې خاموش شئ لږ ویښ شئ نعرې تکبیر نعرې تکبیر نعرې تکبیر مري وې مري خو په لار د پیغور نه دي د خپل تاریخ ته مخدور نه دی او شور قومه دی په شور نه دي پښتون جنت ته په زور نه دي خو پر آزاد او دوزخو در سره سینه پښتون 50 کال د بل جواد ته خټه وکړي پښتون 50 کال د بل جواد ته خټه وکړي وخت او حالات ترې خپل ګټه وکړي مونږ هغه قوم یو سر شیندلو ته ډوزلې ولو سیاست پر بل کو د جنگ میدان ته خپل وځو د کلیسا په زنګ ویښ شوی اذان څه پیژني د کلیسا په زنګ ویښ شوی اذان څه پیژني زما ملا زما محراب او قرآن څه پیژني چې ټول عمر انګریز سره سر په یس ټیټ کړي په هسکه غاړه نر ځواب د ایمان څه پیژني د بل لخوا د بل په خولې د بل د کار لپاره د بل د هیلو ترجمان وي افغان څه پیژني چې خپلې میږې په وحشي وحشي لیوان ساتي شپونکیه ستا قدر به هغه انسان څه پیژني په تشه خوله د انقلاب خبرې خوند نه کوي په تشه خوله خو د انقلاب خبرې خوند نه کوي ځانونه وشمېرئ چې څومره پښتانه پاتې شول ځانونه وشمېرئ چې څومره پښتانه پاتې شول چا راتلو ته انتظار نه کوم څنګه به د چا راتلو ته انتظار نه کوم څنګه به په ډېرو ډېرو اعتبار نه کوم څنګه به تر دغه خدای رسول یم ناکامې مینې تر دغه خدای رسول یم ناکامې مینې د ملګرتیا چاته اظهار نه کوم څنګه به او هیلې مې ټولې یو چا پسې تړلې ولې هیلې مې ټولې چا پسې تړلې ولې د زندګۍ څخه انکار نه کوم څنګه به او زورېږم هر وخت د یو چا څخه ګیله لرمه زورېږم هر یو چا څخه ګیله لرمه مینه به نور د چنار نه کوم څنګه به وي او زړه ته طبیب غواړم په ستړي ژوند کې زړه ته طبیب غواړم په ستړي ژوند کې له ملنګانو څخه ډار نه کوم څنګه به ساحل جانان درته ایښي د ګلونو ګېډۍ ساحل جانان درته ایښي د ګلونو ګېډۍ له تا نه مخکې د دونو انتظار نه کوم څنګه به ټولو ته وسلام مونږ کړي څه ګناه ده اخر کړي څه خطا ده چې زورېږو کړېږو په هېڅ دم نه خوشحالېږو ژوند مو تریخ لکه عذاب شو زمونږ زړه پکې کباب شو لږ څه مخکې نه خراب و لږ څه اوس پسې خراب شو استاد اعظم میخیل صاحب مونږ کړي څه ګناه ده اخر کړي څه خطا ده چې زورېږو کړېږو په هېڅ دم نه خوشحالېږو ژوند مو تریخ لکه عذاب شو زمونږ زړه پکې کباب شو لږ څه مخکې نه خراب و لږ څه اوس پسې خراب شو مونږ کړي څه ګناه ده اخر کړي څه خطا ده چې تعلیم پسې ړنګېږو مګر نه راته رسېږي چې نه غواړو خالقه نو هغه راته رسېږي دا منم ژوند امتحان دی انسان پکې زورېږي متقیان پکې کامیاب شي بس خلک ناکامېږي خدایه ما پکې کامیاب که ستا په دې لوی امتحان کې شرمنده چې ګوری نه وم بیا په هغه لوی جهان کې مونږ کړي څه ګناه ده اخر کړي څه خطا ده نن سالار چاته لګیا و ښه پجار چاته لګیا و ویل زما یو ښکلی یار دی مګر نه ورته رسېږم نه هغه ماته رسېږي او نه زه ورته رسېږم لیونی به شمه خدایه تور لوګی به شمه خدایه د هغې غم به مې وخوري وچ لرګی به شمه خدایه د سترګو تور لالی مې نشته د زړه ټکور لالی مې نشته مړ به شم نور لالی مې نشته د کلي کور لالی مې نشته اوس چاته ووایم د ستړي ژوند حالونه وایي کې دغه مطیع الله تراب صاحب په اواز یو څو ټپویزې کومه خدای دې وکړي چې تاسې خوښې شي چې درته به ځان خاورې کړم درته به ځان خاورې کړم هېواده تا به ګلدرې کړم پر دښمنانو به نارې کړم او زه به یې شان څرې څرې کړم څوک چې زما شړۍ ته واچوي جاسونه استاد حسن زی صاحب د بنګو بوټیا مست خماره د بنګو بوټیا مست خماره پر تا ښایسته ښکاري دا لاره زموږ د کلي دنګ چنارو پر تا دې هېڅ نه کېږي یاره پر ما دې وشي زه پر تا ودانه یم
پر ما دې وشي زه پر تا ودانه پر شمشاد پورې لوی خیبر دی استاد خازق صاحب پر شمشاد پورې لوی خیبر دی یار په بالا که په باندر دی د ماشوم خیل بابا نبر دی ته په ډبرې کلندر دی د سمندر نه یې اخیستې کلندرونه د سمندر نه یې اخیستې کلندرونه له اوږلمو نړۍ منې ستا په در کې کمی نشته لا یزاله څه به وشي د هغه نصیب کړې ماله په څلور کنج دنیا کې داسې څوک شته چې غم نه لري او تل دې خوشحاله د وطن د هر یو زوی ډاکټر عسکر شي د وطن د هر یو لور شي ملاله د وطن د هر یو زوی ډاکټر عسکر شي د وطن د هر یو لور شي ملاله چې پیسې وي هر سړی په تابعدار هوس چې نسته څوک مو نه پوښتله حاله او غریبۍ مو پرمختګ فهیم واخیست غریبۍ مو پرمختګ فهیم واخیست داسې نه و چې ډک نه و له کماله داسې نه و چې ډک نه و له کماله توجه څخه مو نړۍ سبا واړه یاران توت تکا سمځای صاحب د نن سبا واړه یاران توت تکا ټول رقیبان ټول غمازان توت تکا چې د وطن دفاع په نره نکړي چې د وطن دفاع په نره نکړي مرګي دغسې ځوانان توت تکا چې د پښتو پختې ماتې کړلې چې د پښتو پختې ماتې کړلې ربه دا یو نیم شاعران توت تکا او چې یونس کې د کار دره کې نشته ټول د مکتب ملازمان توت تکا واړه مننه واړه زاړه د واړه ټول توت تکړل واړه زاړه د واړه ټول توت تکړل نظیر صادق اوس د ځان توت تکا راغوالم ستاسو په دروند استقبال کې اسرار الله حسن زیسه د دین او د اسلام حکم ادا کا بسم الله کا د دین او د اسلام حکم ادا کا بسم الله کا تزکن یو کلکه غاړه راکا بسم الله کا ډېره مننه د دین او د اسلام حکم ادا کا بسم الله کا او تزکن یو کلکه غاړه راکا بسم الله کا او زما د خوا نام متام وکیلی فیصله کړه هغه راته په هر قیمت رضا کا بسم الله کا او دا نوی یاران خودی خزاړه دا نهیر نشي اول دی غزوړ یار را پغلا کا بسم الله کا او بز بدر ته تنزیه شیر بیانوما او تراته په غونډه کې وا وا کا بسم الله کا ډیر مننه بز بدر ته تنزیه شیر بیانوما او تراته په غونډه کې وا وا کا بسم الله کا او خالق یو د اخته بل د پورته اسرائیل خو زما په ژوند یو ځلې تباه کا بسم الله کا ربنا او خدمت او عدالت چې درنه کیږي صاحبہ راځه دې چوکۍ نه استفا کا بسم الله کا یو شل کاله سابقه را د تایید کا محترمه قرمه د تسبیح را د امضا کا بسم الله کا او ګمان نکوم سره د ماسوي هم مقرر شي اساسیا زما ګمانه او سلطان مولا کا بسم الله کا مننه یو بل شعر چې ګره غوښتنه کوله چې د یار خاماري زلفو تمنتر ګرځوي را ګرځوي د یار خاماري زلفو تمنتر ګرځوي را ګرځوي خوشون کو تورولو ته ګورګوري ګرځوي را ګرځوي او چې زړه پرې د مظلوم وزیرستان غوندې پمبار کړي داستر کې د کجی ټلیکوپټري ګرځوي را ګرځوي او زیرک صاحب فشار ته انار خوري نو فشار باندې پیجوړ شي فشار ته انار خوري نو فشار باندې پیجوړ شي آشنا چې د انار غوندې غومبري ګرځوي را ګرځوي فشار ته انار خوري نو فشار په ورته ټینګ شي آشنا چې د انار غوندې غومبري ګرځوي را ګرځوي او په ټولو باندې امر ګرماروب سړی کړي لاندې یو څوک لا هغسې ببرې ګرځوي را ګرځوي
په ټولو باندې امر بالمعروف سړی کړي لاندې یو څوک لا همغسې به برې ګرځوي را ګرځوي او مونږ خو په خپل معاش کې سایکل ګرځوی نه شو خو بعضې په همدې معاش کې فیلډرې ګرځوي را ګرځوي مونږ خو په خپل معاش کې سایکل ګرځوی نه شو خو بعضې په همدې معاش کې فیلډرې ګرځوي را ګرځوي او زمونږ په جیبو کې افغانۍ نه پیدا کېږي هغه د په جیبونو کې ډالرې ګرځوي را ګرځوي او احمدي صاحب چې بدرنګ دی د ډاکسنې په باړۍ کې ورته ناست وي بدرنګ دی د ډاکسنې په باړۍ کې ورته ناست وي خو ښکلي دی د مشر لنګروزرې ګرځوي را ګرځوي بدرنګ دی د ډاکسنې په باړۍ کې ورته ناست وي خو ښکلي دی د مشر لنګروزرې ګرځوي را ګرځوي او امپور دی هغه څوک ګرځوي چې ښه ورسره ښکاري امپور دی هغه څوک ګرځوي چې ښه ورسره ښکاري او دا نور دی پسې وروسته دا جاغورې ګرځوي را ګرځوي امپور دی هغه څوک ګرځوي چې ښه ورسره ښکاري دا نور دی پسې وروسته دا جاغورې ګرځوي را ګرځوي او چې ښکلی وي بلد وي او ایفون هم ورسره وي چې ښکلی وي بلد وي او ایفون هم ورسره وي نو دې پسې به هماغه چارجرې ګرځوي را ګرځوي او سپورټ پټ بزرګان مې نښه کړي اسانزیا په ښکلو باندې چرګ غوندې وزرې ګرځوي را ګرځوي مننه اخري یو غزل چې یو څو زما په زړه دي خو په خدای ویلی نه شم یو څه زما په زړه دي خو په خدای ویلی نه شم والله په دې خبرو زما خوله تقدیرات دي او د تیر نظام چارواکو د هېواد څخه ټول مه ځئ یوازې د دې خاورې څخه غله تقدیرات دي او دا ستا په تهمتي مینه کې دوو ته حیران یم کولو نه کولو ته مې زړه تقدیرات دي او چې کله د دیدن پسې د تک خبره واورم بس هسې مې د پوه څخه واړه تقدیرات دي مننه چې کله د دیدن پسې د تک خبره واورم بس هسې مې د پوه څخه واړه تقدیرات دي او دا سترګې مې یو چا پسې مې دومره ګرځولي بیخي په قیاس مې غوندې رانجه تقدیرات دي او د سلو مارکو نه وروسته بیا هم مجرد وي خو خلکو ته وایي ما پسې 15 تقدیرات دي د سلو مارکونه وروسته بیا هم مجرد وي خو خلکو ته وایي ما پسې 15 تقدیرات دي او د بعضې بزرګانو هم تقوا خرابه کړي ایله سپینو وړکو ته دیمه تقدیرات دي د بعضې بزرګانو هم تقوا خرابه کړي او ایله سپینو وړکو ته دیمه تقدیرات دي او موږ ستا په کرامت باندې پوه نه شو اساسیا دا دومره رقیبان د نه پسه تقدیرات دي البته ترتیب کوم چې په نشي دا چې هغه په ځای اواسه مو پیدا کړی دی یو څو د فیزو غني تعالی د علی مصطفی ملاسم میدان پرې کړی ما مخکې ورته ویل چې دا اول بسواله لړوم بسواله پرې کړی نو یو څو د فیزو چې زمون هر کار کې د دې لاسي تو خدای یار به د چا داسي دا قضاوت او د تاسي په ما ګوټه د بر اساسي او جانان خبرې د ټوډي موټر کوي او د مینې ژبه راته زده ده سپینه صفا مې عقیده ده تاسو سره مې دا وعده ده زما د یو کال اراده ده د تبلیغۍ مې د یار کلي دلیږي او اول دله د اوس په خدای وي جانانه ته هم پر سړی وي ته کوم وزیر که ته قرضی وي پرون د چا سره لګی وي ما دې نمبر میلاو بیزي راتله ډېره مننه زړه دې د خدای د مینې کور جوړ کړه د ول سرور شاه ول سرور جوړ کړه تخم په زړو کې د الفت وشنده د ماتو زړونو محفل نور جوړ کړه منصب دې ستر دی
جوړ کړه د تبسم وږمې خورې که هر خوا پر خوله د نرمې مسکا شور جوړ کړه فکر دې وځله وطن دې ساته د پوهې ځواک په هر یو نور جوړ کړه د آبادۍ پر لور وخوځېږه دا وران ګلشن ګل سمسور جوړ کړه د آبادۍ پر لور وخوځېږه دا وران وطن ګل سمسور جوړ کړه زرغونی کے ہوا پیار کے ہوا آبادی کے ہوا رب شے مسافر دا عمر مرور نو جوڑے کے ہوا نو جوڑے کے ہوا زرغونی کے ہوا سترګو غلامانو ته آزار کوي اقصا یا بل صلاح الدین ته انتظار کوي اقصا سترګو غلامانو ته آزار کوي اقصا یا بل صلاح الدین ته انتظار کوي اقصا زما د مسلمان وجود ټپي ټپي سینې چې سړکي سړکي سلې فرهار کوي اقصا مګ حق لکه دا ستا د هغې ورځ په هیله پایو
مذهب لکه دا ستا د هغې ورځ په هیله پایو چې غرق څوک د تدبیر له سپین ملار کوي اقصا سینې به مو کړي ستا په دښمنانو یو ځل یخې سینې به مو کړي ستا په دښمنانو یو ځل یخې ستا رب نه چاره کرا اقصا وس بلنه ورکوم د فتح آباد د بدلون د ادبي بهیر په نمایندګۍ فهیم حیران صاحب ته چې د دریځ مخې ته راشي او خپل ترتیب شوی نظم ستاسو حضور ته وړاندې کړي ادرمن فهیم حیران صاحب وې د یارانې داخلي ټکي معنا دی واده موږ بدقسمت لا تر وسه کړی نه دی واده د یارانې داخلي ټکي معنا دی واده موږ بدقسمت لا تر وسه کړی نه دی واده زئی بخیر دې موږ لا ډمور راوړې نه دا کني بلها خلکو ویل چې خدای واده یوسف لسا فوتللو تر تختا چې یوسف لسا بوتللو تر تختا تا دې هم یو ورځ راويخ کی زما بختا معلومیږي ته جوړ ما پسې خپای معلومیږي ته جوړ ما پسې خپای لا دې دومره نری شوی لکه لختا ما بستا لپاره پزان سختی تیرولي اے ما بستا لپاره پزان سختی تیرولي خو پتا باندې می تیر نه کړه سختا کا افسوس در پسې هر څومره ډیر وکړم را بنشي زما تیر شوی وختا په پټان باندې چې توري خاوري واوړي تبراشي کو بیهي بوینا وختا تاسو میخانه کې تماشې وکړي مونږ پکې هی غر کې نشي وکړي تو پسور پالنګ باندې خوبونه کړه ما در پسې ډېرې ویښې شپې وکړي ما ستانه بغیر د بل چا مخ ته ونه کتل تا څلور پنځه ځایه یارانې وکړي او سم د پولۍ ټک ټکې نولي یو ژوند را باندې بل رقم نخرې وکړي حیران صاحب یوسف هسې د ملکو ټول کې لاړو ټولې کارنامې خو ذلیلې وکړي د توجه څخه مو یوه نړۍ منم زمونږ د قدرمن ملګري طیب الله امین په نمایندګۍ له تاسو ټولو درنو ښاغلو مشرانو او کشرانو څخه مسؤلینو څخه ډیره زیاته مننه کوم الله جل جلاله دې تاسو ټولو ته اجرونه درکړي دلته مو په دې بابرکته مجلس کې زموږ سره شرکت او ستاسو ناسته د الله جل جلاله د خپل رضا سبب وګرځي او الله جل جلاله دې دغه اسلامي شرعي محمدي نظام زموږ او ستاسو څخه ناخلي تر قیامت دې الله جل جلاله په دې پاکي او سپېڅلې خاورې قایم او دائم لري طيب الله دعاء اللهم يا أهل المشكلات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين